السلام علیکم جوړ په خیر تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته سلام به تمام شما هموطنان خوب و نازنینم امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه جهان که هستین نو ګرانو کتونکو راغلی ما کابل کوچک ته یا وړوکی کابل ته چې بوټ بازار د وړوکی کابل په نوم یادیږي چې دلته فکر وکوئ چې 100% نه خو یو شپېته اویا پرسنټ ټول افغانان پاتې کېږي نو په دې وجه دې ته کابل کوچک وایي که نه نو شاته چې څه کیسه روانه ده ما ته نه ښکاري نو خبرې راځي چې زمونږ یو ورور وایي که نه چې دا هر چا نه ډېر زیات تپوسونه کوي اوس دې راشي ما نه تپوس وکړي نو دا چې کوم یو وشته او که لاړو نه پوهېږم خو غوږ یې تر غوږه راتلله ما اورېدله نو دلته راغلی ما بوټ بازار ته او بل بیا هم نه بلکې زما پیله ځل دی چې د لسیو زی ته راغلی ما مونږ ورته شمړې وایو نو پاکستان خلک ورته لسی وایي دوستای عزیز آمدیم بوت بازار دیگه اینجا بسیار دوغ مزهدار جور میشه زیاد کسا تعریفش برم کرده بودن دیگه ما از اون خاطر آمدم بازار بود ببینیم که آیا دوغی که تعریفش کردن امون قسم خوشمزه و مزهدار است یا خیر با ما بیایید خیر شا السلام علیکم جوړ په خیر خسته جوړ هستی شکر دا داری پوهیږي بله فارسی چیال داری خوب است صحت خوب است عزیز آرامی خانه خیرت شکر از کجا هستی مزار مزار شریف خب چقدر وقت میشه اینجا آمدی کار میکنی پیدا شدم اینجا کلان شدیم ماشاءالله بازداری تام خوب است از مکه خوب است مزار هستیم دیگه زبان مادری ماست پشتو را چطور یاد گرفتی همیشه اینجا کلان شدیم بله واقعا مردم اشتخیص کردیم یاد کردیم اینجا بسیار زیاد بیروبار است مثلا کار بار خودتان چطور است و اینجا را مردم به نام کابل کوچک یاد میکنن به خاطر چی یاد میکنن به خاطر کلی اینجا افغان است کلی مردم ما افغان است ولی اینجا کاروبار ما کلی خوب است شکر است او دیگه مردم ما زیاد است او طرف پشتو رفتی مسلمه بله دا هم زما په شانتي پښتو سره لازم چې کله درې خبرې کومه کله دا یو نیم خبره ما نه پښتو ته واوړي دا ګر چې مطلب تاجک دی فکر کوم تاجک است یعنی بازم در طرف پشتو را بله غلط نیست انسان گپ نیست خیره به خاطر که خودم همین مشکل دارم چون پشاور کلا پشتو زبان زیاد دارم و اینجا شاگرد هستی از خودت است ای از خودم بیادر ما است بسیار خوب چقدر پیسه میتید پیسه خونه کراچی کدوم از دیگه چی پیسه چی کنیم از خودم از بله یعنی نیم پیسه نیم شستو نیم شست نه نیم اونو میگیریم از خودم از گردیم یک جیب دیگه چی یعنی هم جیب خرچی تا میتم بله افغانستان کدام دفعه رفتی یا خیر وقتی جمهوریت میرفتیم هر رمضان چکری میرفتیم ولی وقتی طالبان تا نرفتیم چرا نرفتی بچم دیگه از پدرم گفت نمیریم خیلی باز پدر جانش گفته که نرین دیگه بادرنگ ریزه میکنه کار آسان است یا مشکل است به نظر من مشکل نیست بیشتر اوگار میکنه بیشتر اوگار میکنه ولی کمی اوگار شوی قوی شوی مشکل نیست خیره روز چند پیدا میکنی از او نمیدونم گفته دیگه چی نه خیر باش از بیادر پرسان کنم اجازه است خیر شیزاد دقیقه سر دلار شم سلام خوب هستی؟ علیکم السلام چی حال داری؟ فضل خدا است قراره کردی صحتت خوب است؟ شکر الحمدلله ماشاءالله خوب مصروف هستی من شاگرد نمیگیری؟ چرا نه برده چه ما تو شاگرد هستی دیگه ما میخوایم امروز برادر ما اینجا شاگردی کنم به خاطر که بسیار بیربار است یگان نفر باز از دوستات تعریف کرده بود که بسیار دوغ مزهدار جور میکنم راست است یا نه؟ ای تو از خواهر کی ما کدام ماست که میاری ماست خانه است زیاتر مردم از بازار میگیره ماست از خودم است ما خودم جور میگم به خاطر از مشهورم و مردم خوشم میکنه خب بسیار خوب روز چند پیدا میکنی یعنی مردم ما در کوچه خاشن نه دل جمع مردم در کوچه نشینین منتظرش مثلا اگه برنامه سابق پیدا باشین گفتم از کدام را شما میرین که مثلا رایتان بگیریم حال خودت بگو چند پیدا میکنی خیر دوست بین خود هستیم کس نمیبینم بس شکر است پرده ما به عزت است الحمدلله بس تقبو کمیشه خرچ خانه است و دیگر مشکلات زیاد است به خودت معلوم است که ملک مسافری است او دیگه میشه شکر یک 7000 8000 مزدوری روز میشه و مهنت زیاد است بیادرم هم لگی است دوسری دا شاگردام لگی است بس تقبو کروان بسیار خوب اینجا خب مثلا نمی گپام زیاد است که مهاجرین افغان بیرون میکنن روان میکنن با خودتان کدام مشکل است یا خیر والله دیگه فی الحال خود مشکل نیست دیگه تالی خدا شاهد است که هیچ چیز نگفته این طرف بازار به خاطر اینکه بازار به
مشهور چوٹ افغانستان است نه اینجا کل افغان است در که بگیر از طرف بس کل خیک در خبر آمد زکی اینجا کل افغان زیاد است. بسیار خوب. ولی چی اکثرت هم نمیکنی که دوغ مینوشی میخوری یا خیر؟ برده چشم دوخ تیار است دیگه چشتیا داری دیگه برات خوردیم. تشکر زنده باشی. نان برات خا کردیم نان خا خوردی بس خرافی. اگه بخوایم نان بخورم چی میخوای برام بخورم؟ دیگه که چشتیا داری او را برات تیار میکنم از خانه میگه خانه میاریم بازار کجاست هر چیز است. مثلا اگه از این یک چیزی بخوای با مدل خودت چی یعنی چی سر میخورانی؟ زیاتر خوشدار مردم ما کسی جسای سیخ کباب است او منتوس او این دوغ ماست. یعنی دوغ تا نمیخورم دیگه هیچ چیزی نمیخورم. یک دقیقه بر تیار میکنم دوغ سیکو با مردم هم بگو که راستی که مزه داره نداره. بله من مطمئن هستم که دستپخت افغانای ما و چیزی را که افغانای ما جور میکنه اما تو دیگه چی میگه تاپ میباشه. ببینیم که برادر ما دوغ چه قسم جور میکنه دیگه چی هم تو مسکش بالا آمده. ببینیم دوستای عزیز پودینه خشک است خاص خانه میاریم میره پودینه خشک خب این کدگی بادرنگ است سیس سمیر 400 روپیه میره بت میگم یعنی با این ماست خانه است سیس خب ما سمندا اوی در جور دوغ است یعنی تو که مهمان هستیم به خاطر تو ملی ما میخوایم دیگه که هر روز اینا مت مهمان شوم بیایم عالی ما چه قسم بنوشم. خب دوستای عزیز یک گلاس چند میفروشنی را بگین که پیسه سرم زیاد نبیه مقصد غریبی است. بازوام یک گلاس مفت پرتونی دیگه نه همیشه بیادر. خب این همی قاشق همی سرش دور کلالایم به خاطر که امو مشکل است ما بخورم اونم قم میکپ کردیم اونمو دیگه خلاص. نه تشکر باش دوستای عزیز ما بنوشم. یعنی باور کنین 50 روپیه کالدار هیچ پیسه نیست مگم قدر دوغ خوشمزه شما میتونین بنوشین یا بخورین. حالا باز یگان تا پیدا میشه که بخوریم یا بنوشیم هر چی که میل دلتان است همون تو کنین دیگه. واقعا دوغش بسیار مزه دار است دستان درد نکنه زنده باشین. یعنی مشکل از جور کردن دوغ هم یعنی آسان است. دوغ آسان است اصل که یک گپ دیم که دوی پدر و مادر است نه مطلب گفتم نه که دوی پدر و مادر است که الحمدلله خدا دا کم وقت ماره کا مشهور کا دا عزت داد دمی خالی دوغ نگایم دوی پدر و مادر است و شما وری مردم است چی مهنت شما چی مهنت ما و شکر است لین روان است. ان شاء الله که برنامه تام هموطنای ما میبینه مردم پشتو زبان ما هم میبینه دیگه حتما یک بار بیاین بورد بازار و از این دوغ بنوشین و لذت ببرین. اینجا بادرنگ هم افتاد دوستای عزیز مشکل نیست. چقدر خوش اخلاق هستن از همه چیز که خوش اخلاقی دوستای عزیز به خاطر گرمی هم از اعصابا خراب است یگان فکر خرابی میکنی آخر نه هیچ چیز نمیگم الحمدلله خدا وسیله داده او شکر الحمدلله طالب ضرر نرساندیم در بازار دیگه میگم شکر اخلاق دارم که مردم ما را خوش داره. خب بسیار خوب ان شاء الله که همیشه کامیاب باشین. به هموطنای عزیز ما کدام پیامی داری آخر؟ پیام باشن دارم چرا که بیای پیش ما دوغ بخوره دیگه که ما یک دعا سلام کنه از کلش تشکر میخوایم به خاطر اینکه دا کم وقت کل سپورت کرد مرا او زیاتر مردم خوش داره بس خاطر زمی اخلاق او شما هم تشکر میخوایم که امروز یک قیمتی وقت در ما دادی زنده باشی. حق ما هم است حق شما هم است که تا اما که زحمتی که میکشین هموطنا بفهمن که شما هم یک کمال داری. او گپ بهشک که افتونی ما باج صبحی میم تقریبا 12 بجه 11 بجه اینجا میرم شو دیگه مهنت کردیم تکلیف کردیم دیگه خدا خوب روز آورد. خب کامرامن ما میگم امروز چند کار کردی را بگو تا هنوزه چند کار کردیم امروز میگم باشی را باز میخورم گپ بزنیم چند کار کردیم میگم امروز والا تعلیم حسابم نکردیم پیسه دخل است شده خو چرانه برداشتیم کشیده جیب داری مورا بد خاله هیچ مشکل نیست. تشکر زنده باشین سلامت باشین ان شاء الله دوستای عزیز که اینجا یک دفعه حتما بیاین کسایی که در پشاور هستن. تشکر بسیار زیاد. زنده باشی خیر بینی خوش باش. اونجا یک برادر دیگه ماما است زیاد مزاحمت هم میکنه طال میرم امروز گپ میزنم. بله امروز شما. خب دوستای عزیز بیاین امروز ما. خب ګران دوستانو کله چې مال ته خبرې کولې دا لکه مطلب ډیر زیات پران دی زما په شان دی هر څیز کې به کار ساتي نو چې کار یې نه خو مطلب یو انسان ته مزاحمت کوي دا کز دی. السلام علیکم دوست
چطوری خوبی؟ شکر ساعتت خوب است؟ الحمدلله. چی میخوری؟ ما و سلیم جان دمه کم نخود داد به فوق ندارم. تو نخود دوغ یک جای میخوری چرا مری شوی سرمانش یک دفعه؟ کلا خوردم آمده بیرا خوردم. شکم است یا؟ آتی والا گاهی گاهی فکر میکنم چی است. اشتیاتان خوب است؟ تشکر. از کجا هستی؟ ما از مزار شریف. از مزار اینجا نام خودم مزاریا جمع شده چی گپ است؟ جای مزاریاست دیگه. بسیار خوب افغانستان تصمیم نداری بری؟ نه فعلا همینجا هستیم بخیر. چی دیدی در پاکستان که همیجا هستی؟ همینجا بسیار وقت ما تیر شد. عادت شدیم. عادت شدیم مثل ما دیگه اینا یوم میگه که عادت شدیم. وقت نمیتونیم شاید دوست بریم. کجا بریم؟ خارج بریم خوب است. خارج بریم. از افغانستان که خارج خوب است چه خوبی داره خارج؟ افغانستان ما و شما بسیار خوب است خو الله آباد بسازه بخیر که بریم. فعلا دیگه نمیبینیم که چیزی را ببینیم دیگه چی میشه ان شاء الله. یا دیدار رو هستیم. یا ببینیم ان شاء الله. کدام کشور میخوای بری بخیر؟ فعلا تصمیم خود نداریم همینجا هستیم ببینیم اگر کشیدن شو باز تصمیم میگیریم بخیر. هنوز تصمیم نگرفتیم. ان شاء الله که هر کار خیرتان است امور خداوند پیش کنه. دوغ چوت از دوغ لذت برد یا نه خوشمزه است؟ ماشاءالله عجب دوغش دبسته پشاور نیست. بسیار خیلی بسیار خوشمزه دوغ میته. بسیار بامزه دوغ میته. یه تو دوغ دیگه ایش دیگه نیست. خودم نیم هر وقت نیم 4-5 گلاس هم میخورم میرم. مفت میخوری فری؟ اون تو سرش مظلوم میشه دیگه. میگم نه که هیچ وقت نشه که من تو فری بخوری بری دیگه روز نه میگه یک روز میمان 2 روز میمان نه که تا 9 روز میمان. او خود نمیگیره ما به زور میتیم پیسه را. واقعا بچه خوبی بود انسانیت داشت. بسیار جگر است جگر. تشکر شما. خواهش میکنم تشکر شما. چنل شما. چنل ما غزال نظری. غزال نظری. غزال نظری تشکر. خا ګران دوستانو د لسی والا سره مې خبرې وکړو ورور دومره غوسه دی که نه سترګې سرې شوي دي غوسې نه وایي ولې مونږ کافران یو چې مونږ سره خبرې نه کوې دا راغلو اوریجنل اصلي مسلمان خواته چې ډېره غټه ګیله یې وکړله السلام علیکم اوس زه چېرته خبرې وکړم دې سایډ ته راشي دې سایډ ته تاسو راغلم د قاري صاحب خواته السلام علیکم نه غوسناک صاحب وعلیکم سلام غوسې کې قاری صاحب واګي دا وی چې جمعات کې نهستی موږ بازار کې وو چې اواز وکړو چې قاري صاحب دی او مطلب نه اصل کې خبره دا و چې تاسو راغلل د تاسو نوم کول کنه نو دا شربت والا زما ډیر خمرګره ده زه خو اصل کې خپل د پروتو کار کوم مامونه خرڅو نو دې سره ولاړو نو مالتان تانه انټرویو واغښ نن سبا غو ټول د میډیا دور ده کنه نو دې سره سړی دا ویډیوګانې زه خپل هم تاسو ویډیوګانې ګورم او نو په دې سره سړی لک مخ کې زینو دا سړی لک ګلمندو هغه لک د شرمنده هغه سره به خبرو کو شرم به لری کوتي او تاسو مونږ خرڅوي زما ویډیوګانې ګوري په کار چې لک په مینا به خبره کړي و تا خو را باندې موږ غوسه وکړه چې سبل شان غوسه دی وکړو په دې غوسه خو مونږ خپل ارسه بیل نه کور کې مونږ ته خزم وای شو را د غوسې د لاس چې دا غم مونږ کله کله خپي کله کله خو پلار کرنه زی تختی بنه درنه نه په تختې دوه خو نه پرېدم چې په تختې دوه شینو بیا خو جنگ شته یا په پټه دا یا په بل څه ده کنه ناموس دی واو چرس خو بند چرس خو نس کې د دماغ دی خراب دی نه ولا چرس نس کې قدرتي مې سي خدای پاک سترګې سری پیدا کړي سترګې سری خیر دی سترګې سری خو د هر چا وي خو ستاسو دماغ پکې ګډوډ دی دا څه ټینشن زیات دي څه ټینشن کې دنیا د نو ماجر یو کنه یو خو د ماجر په وجه د دې دام می غټ ټینشن د مونږ ده کنه پیدایش هم دلته شو ټول عمر هم دلته تیر شو اوس بیا وي اختر تیر شو بیا د ماجر والا ګوله د نو پریشانی ده بس دلته څه دوستان دي څه مرګري دي دا مونږ نه پاتې کیږي بیا په افغانستان کې وسلور دي ولایت دي دا مرګري خو بیا مونږ ته نشو کتلای څوک به یو ولایت کې څوک به بل ولایت کې نو دا ډېر غوسې مه کوه یسینا چې خدای مه کړه بیټې مه دې دنیا نه لاړ نه شي غوسې صحت لپاره ښه نه وي د څه ده چې په الله تعالی وایي بنده به مانه دوه شی نه غواړي یو رزق او یو مرګ چې د مور په کې کوم سړی ځان پټ کې کنه مرګ ورته راځي زه نه ویم چې ته مرګ غواړې ډېر غوسې انسان مرګ حالت هم رسولی شي نه بیا به نه کوم څه شاباش نو دا د جوسو دکان دی دکان ویو کړه بس دکان ورته وایو نو شربت دی بس شربت دی او نه پوهېږم څه دي تاسو وګورئ دوستانو واړه ورته نو زه ورور سره خبرې نشم کولی تاسو په خپله وګورئ کتونکو ښه څنګه یې وروره طبیعت دې ښه دی الحمدلله دا ملګری خو یې ډېر غوسناک ساتلی دا غوسناک دی یار ولې دا ډېر غوسې کوي دا دومره عاجز انسان زما په شان دی چې خبرې هم نشي کولی او داسې غوسناک انسان سره مخ شوی ولې خیر شه والله دا کور کې هم غوسه کوي بهر هم غوسه کوي بس موږ باندې ډېره غوسې کوي یو شرک دی نه اوچتې دا مشر دی که نه
که کشر وای نو بیا به دې شکو چتوله د ده په زړه کې هم سم پولې ولاړې دي ښه د ده د لاسه نو جوس څنګه څنګه جوړوئ تاسو یا موږ سره کشمش والا جوس دی سندل والا دی لیمبو والا دی ګوړه دی روحافزه دی الوبالو دی او دا کشمش والا دی کوم یو ډېر زیات مزه کوي خوند کوي ولا ټول مزه کې ودغه خلک خوښوي افغاني شربت ورته وایي په ما یې څکې او که نه ګیلاس اوس کوم دی دغه دی ما ته ډسپوز ګلاس کې جوړ کا چې ځان سره کور ته یوسم یو هفته به مې کار وشي وي ډسپوز کې به درته جوړ کړم دا بل ورور وایي چې وایي دا ښځې نه ډېر تنګ دی ته راشه څه چل دی ته کور نه خبرې او څه خبر ده کور کې څه مسله روانه نه دا لږ د ښځې نه ډېر زیات تنګ نه وله څنګه تنګ دی ښځې نه ډارېږي او چې کله وایي د ښځې غلام دا د ښځې غلام نه هغه د ښځې غلام نه ده خو خیر څنګه ما نه تپوس که ما نه دا خو لرې تښتېده د دې یو میاشت د واده کېږي زما 6 کاله چې د دې د خیره کال پوره شي بیا به په دې هم غږ وکړم ها ته اوس چپ شه ښه دی د کور نه خبر دی چې په مینه واده وکړي 6 کاله او 10 کاله نه ټول عمر د په ښه تېرېږي تاسو په مینه واده کړی سم کېدو بس زمونږ نصیب ګاونډیانو نه نه تره لور تره لور باندې مین شوی دی نو داسې ظلم نه دی لږ نه ولې وایي تره لور لکه خور په شان دي نه نه دا چټي خبره ده چې د یو موره پیدا نه هغه نه کېږي نه خور کېږي مطلب نور ته څه ویل لري ما ته ورور نو د غوستا ورور نه 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 زه چاته ورور نه وایم که نه وایي خبره درته کوم که نه هغه یو متل لکه نه وایي چې پردی چرګه پټ کې بیا یې چې لال کې هغې باندې الله اکبر وایي که نه هغه خو نه لالېږي همداسې ده که نه نو دا خبره کوم که نه که تره لور چېرته خور وی نو بیا به دا رشتې څه کېدلې بالکل داسې مې ویل مال صبر تاسو ته وایي خو زیاتر داسې فیملي وي که نه چې هغه یو کور کې غټ شوی وي داسې ورته ښکاري لکه خور او ورور هغه یادوم نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ها ګرانو کتونکو تاسو چېرته مزې او موږ سره پاتې شئ ما له جوس جوړ کړی هم نه دی هسې په ما غوسې مې وکړل نو څه ویم نور غوسه نه کوم ښه زه اوس وایي سوري سوري تا ته هم وایم او یو خبره درته کوم چې نن سبا د میډیا دور ده خپل کوروالا ته هم سوري وایم هغه هم کله کله رانه خفه کېږي زبابي دې نه مه خفه کېږي د دماغ هسې خدایي مطلب په ماشومتوب نه داسې خراب شوی پته نشته څه غورځېدلې او که څه وجه وه په دې وجه دماغ یې کار نه کوي نو دا جوس تاسو له خوا نه به وڅکم لسي مې ونه څکو خو دا به وڅکم لږ خوند یې ښه ده شهزاد بس ته صرف تماشا کوو زه به خورم که نه نو چېرته مزه یې موږ سره پاتې شئ خب هموطنان ګل ناظرین ګرانو کتونکو څنګه چې ما یادونه وکړه که نه دوی ته مطلب پاکستان خلک چوټه کابل وایي یا ورکوټې شان کابل نو دلته اکثر افغانان پاتې کېږي د افغانانو خوراکونه هم پکې ډېر زیات دي څنګه چې اوس تاسو دا ګورئ مطلب پښتونخوا خلک ورته الو پراټه وایي خو موږ ورته افغانان بولاني وایو نو چې بولاني ته مې هسې زړه شوی او که نه زما بس دې قسمت ته وګوره چې هسې مې سترګې پرې ولګېدې مال راځه هسې خو یو فري خوراک ډېر خوند کوي السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر شکر ده څنګه یې ښه شکر ده نوم نوم عبدالباقي عبدالباقي چا نه باقي یې بس د الله نه الله نه باقي یې بېشکه ښه بولاني په څو دي بولاني خو مونږه دانه څلوېښت راسو او ما ته په څو راکړې تاسو به په دېرش کې درکړو نه وایي چې فري درکوم او په دېرش راکړې ولې بس ولې چې ګراني ده او ګیسونه او غوړي هر څه ګران شوي هغې د وجې په یو دانه دومره ګرانې کېږي چې ما ته یو دانه ته فري نه راکړې یو دانه خو څه مشکل نشته نو منه مطلب تا ویل چې ډېر به اخلي خوري به زه درته ولې دومره خېټه ورښکاره شوم بس خبره ده خېټې ده نو زیاتره ډېر او زیاتره لږ صحیح ده نو یو دانه ما ته په 40 روپۍ راکړئ زه به ورته 10 روپۍ زه به ورته 10 روپۍ ورکړم د یو دانه نو څنګه د کاروبار ښه ده شکر ده بس فلحال خو ښه ده خو افغانانو د تګ سره نور به خرابېږي ولې وجه ښه مطلب پاکستان خلک دغه نه خوري نه هغوی خوري خو داسې زمونږ افغانانو غوندې نه زمونږ افغانان لکه اوس 15 دانې خوري 6 دانې خوړی شي ځان ته او پاکستانیان چې دوه نه ډېر نشي خوړی افغانان خو ماشاءالله ټول ژوند او ټول هر څه په خېټه باندې بېللی که نه نو سر ورکوي سنګر نه ورکوي مطلب پیسې ښه مصرفوي خو هغه څیز چې د هغوی خوښ وي هغه خوراک نه پرېږدي په خېټې باندې هغه نه کوي نو سختي نه کوي سختي نه کوي نو تاسو هره ورځ دغه بولاني خورئ که نه خوراک یې بل څه خورئ خوراک خو هغه کور نه چې څه راځي هماغه به خورو نو کور نه خوراک راځي او نو لسی والا سره مې خبرې وکړو که تاسو په خپله هم لسی جوړ کړئ نه کېږي چې لسی هم خرڅ کړي او دا مې وځئ لسي شته که نه زمونږ همدغه خپل لسي ده هغه
لسیم د دوی خپل دا نو بل ورور خو ویل چې پیسې مطلب ښه ډېرې زیاتې ګټو ته څومره ګټې د ورځې بس شکر ده کور گزاره چلیږي پکې خو د کور گزاره د هر چا پې چلېږي مطلب نغدې پیسې یادوه چې د ورځې 100 روپۍ ګټې نه د پیسې نو د ورځې 3000 هم پاتې کېږي 4000 هم پاتې کېږي دې باندې بیا څه کې مطلب کور کې چاته ورکې که ځان ته یې ذخیره کې نه بس هغه د کور خرچې پې هم ځي کور خرچې خو لږې نه وي بس هغه میاشت در میاشتې اوړه یو شی بل شی کتونکي وایي که نه چې مطلب دې نه پوښتنه وکړو چې واده م کړی او که نه بس نه څه تصمیم لري چې واده به کوئ واده به کوو نو وخت سره وخت سره ولې اوس نه کوي خو اوس هم بوډا شوی ما ته خو بوډا بوډا ښکاري هسې ګیره مونږ پرېښوسی نور عمر هم کم دی ګپ لګوم نو دلیل څه کیدی شي چې اوسه پورې تاسو مجرد ګرځئ بس د کور مسؤلیتونه ډېر دي اوس چې واده وکړو نو بیا ښځه سمبالول هم دومره اسان کار قسم خو ماشاءالله ډیمانډونه لري که نه او که نه پوره میک اپ یو شی بل شی دا ټول به پوره کول دي نو صحیح ده اوس ما باندې بولاني خوري او که نه ولې نه وبخورو در باندې ته اوس ما ته بولاني تیار که اوس دا خبرې کوي چې مطلب دی خبرې ختمې شي او لاړ شي او بولاني پاتې شي زه خیر ورته یو 100 روپۍ ورکوم ډېر نه ورکوم څنګه یې ولکه زه ښه یم څنګه ته راشه لږ دې خوا ته پوه نه شوم ته راشه پوه نه شوم څنګه ډېرې سیوا نه دي څه سیوا دي 100 روپۍ 100 روپۍ باندې مطلب غټ واده پې کېږي 100 روپۍ څه کمې دي کېږي په نن سبا کې 25-30 لک روپو باندې واده هم نه کېږي دا چا ویلې دا زه وایم چې په 100 روپۍ واده کېږي شهزاد په 100 روپۍ ما واده کړی کمرمین زمونږ په 15 روپۍ واده کړی مکه واغه به 2002 کې واده کړی نه پوهېږم چې 2002 کې واده کړی خو چې په 15 روپۍ مې واده کړی یار نه پوهېږو نو څه کوې ته دلته ته راشه وروره څنګه پوه نه شوم زمونږ افغانانو واده خو 50 لک هم نه خلاصېږي 50 لک روپۍ افغانۍ په څه افغانۍ که کالدارې افغانۍ دا په څه لګوي مطلب 12 توله 15 توله سره ول درنه غواړي همداسې جامې یو وخت واده وکړه تاسو ته خپله پته ده زنانو جامې څونه ګرانې دي یو جوړه 2-3 زره افغانۍ نه ګرانې دي نو دغه حساب ده چې موږ ځان نشو ساتلی نو واده به څه وکړو ټول الله ساتي نو ته ولې داسې فریادونه کوې زار زارې ولې مطلب د ژوند نه هر څه نه مطلب نه الله دې نه کې موږ خو شکر الحمدلله تعالی نه خوشحاله یو واده دې کړی واده دوه بچي مې دي دا مې لور ده دا د لور دی ماشاءالله څنګه چې مې کب دې کده تو هستی خوب هستی نومت عایشه چی عایشه عایشه جان پدرت است این خب بخی مثل برادر توری است چی میگه دیگه دوستای عزیز برادرم از دخترکش هستش فهمیده نمیشه که مثلا این دخترش باشه خب خداوند روزیش کنه اینجا یک پالوان دیگه هم استاد است سلام علیکم و علیکم السلام جوړ بخیر خیمه څنګه شکر دې نوم عمر عادل ته ولې داسې ښایسته خاندې خیر شه نو راغلی ما ویډیو کوم څه کې ویډیو کوم چا سره ویډیو تا سره زه څوک یم ته لکه زمونږ د خور په ځای ستا د خور په ځای یم دی نه مخکې د ویډیوګانې چېرته لیدلې مطلب مین شوی خو نه وې راباندې نه ولې د خور په ځای مې نو خور باندې هم سړی مینېږي که نه ما داسې خوشحاله شوم هلته چانس ولګېدو نه ولې نو ما ویل زه چې ویډیوګانې ګوري مطلب مین شوی به وي راباندې مینه به کوي را سره ما ویل چانس ولګېدو بیا چانس میس شو نه ویډیوګانې نه ګورم ټیک ټاک کې راځي ګورم لیک در کوم ویډیوګانې نه ګوري خو ټیک ټاک کې ګوري لیکې کوم ویډیو زما ستا ډېر خوښېږي مسنه مې خوښېږي چې پوښتنې کې پوښتنې کومه بس دا دی اوس هغه ورځ راغی چې تا نه هم پوښتنې کوم صحیح ده صحیح ده څه کار څه روزګار تعلیم کې او که نه کې تعلیم کوم ولې نه 5م صنف کې معلوبیا وینه خرڅوم ډېر ښه چېرته خرڅې دلته سیکانو مارکیټ سره ته خو بیا ښه سم مالدار یې څنګه مالدار یم غریبي ده بس غریبي ده څه وجه ده چې غریبي ده ولې غریبي ده بس کور ته به وړه مړه وړې که نه مور ده خورګانې دي پلار دی بس ترکاري اوس خو دې ما ته هم خور ویلې که نه چې نن دې 100 روپۍ ګټلې بس دې خور له راکوه 100 درکمه وایه 100 دې ګټلې نو ما خو استاد سره مې ایښي دي څنګه ما استاد سره ایښي دي تا سره جیب کې نشته شته 100 روپۍ دي 1.5 روپۍ دي دا 1.5 روپو کې به 100 روپۍ ما ته راکې چې ته 100 غواړې درته به درکړم ما د بولاني پیسې راکړه ورکه ورته وار به کما صحیح ده 100 روپۍ ده ګوره زیاتې ورنه کړي صحیح ده
ښایي او زمزمه خو کو کتونکو ته کومه څه زمزمه بس چې کومه سندره ستا خوښ وي چې د لږ خوشحاله شي هغوی نو سندرې خو نه راځي څه راځي درته شعر راځي زه یو شعر ووایم ما ته ډالۍ کې ګوره بل چا ته ډالۍ نه کې ګوره ها ستا نوم کوم شعر دی غزال ازال وای په چمن کې ګیلاس پروت او شکان ته لري لري په چمن کې ګیلاس پروت او شکان ته لري لري ازال چې کمانډو شي ازمریان ته لري لري دا د دوستانو دومره ښایسته شاعري موږ له ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو انشاءالله چې ځوان شي خپل مقصد خپل ارمان ته ورسېږي او خپل د ژوند یو ارمان که ما ته ووایې ژوند کې داسې غټ ارمان ستا څه ده چې الله یې درته پوره کړي نو زه دا وایم چې سکول وایم سکول وایې پوره کړم بیا به څه جوړېږي انشاءالله ډاکټر د خیره کدل څه ډاکټر لکه چې در چې د مریضۍ ډاکټر شي د غاښونو یا د ګردو یا چې شي هر څه چې وي انشاءالله مقصد اپریشن وکړي مریض ته انشاءالله ها؟ صحیح ده نو ارمانونه مقصد ته ورسوه الله درته ارمانونه پوره کړي دوستانو بیخي فارسي پښتو رانه لاړو ګډوډ شو ډېره مننه بولاني به خورو انشاءالله ښه لکه موږ ته بولاني راکړه شهزاد باندې مخکې جوس اسکو ما ته وایي چې ګوره غزال چې ته یې نه څکې دکاندار نه ما اخله بیا په ما په زوره زوره څکې نو دا انصاف چې زور باندې جوس څکمه په فری کې او دې ما ته چې خبرې کوي ښه دلته یې کېږده ځه واخله چې وخورو راشه تاسو خورئ دوی ولاړ دي او خوراک نه کوي بس هسې خوند کوي دا خو دومره ګرم دی دوستانو دا خو ډېر ګرم دی ونه سوځېدي خوند یې ډېر ښه دی خو ډېر زیات سور دی نو چې لږ یخ شي که نه جنتي خوراک شي چې سور وي که نه جهنم خوراک چې وشو که څنګه خوراک ماشاءالله ډېر کې وزن دې زیات شوی وایم ډېرېږي نه څنګه وایم وزن مې ډېرېږي نه څه خورې چې زم لږ وخورم لږ موټی شم ټول ما ته وایي چې وزن دومره کم دی چې ورته د باد یې ونیسي زه ډېر وریجې خورم وریجې نور بس وریجې خورم او شربت مربت څښم یاره بچې غریبي ده که نه زه بره ورځ وریجې له کوم ځای نه پیدا کوم او څنګه به یې خورم نو زه خو کله 50 خورم کله 100 خورم زه به د 100 خورم ته به وخورې 100 روپو به وخورې غریبي ده د 100 روپو خبرې مه کوئ کتونکو وایي که نه نو خوراک کوم نه پیسې ته مه ورکوه پیسې زه ورکوم خرچې را باندې وکړله 100 روپۍ ورکو زما 100 روپۍ کېږي ګوره ښه دا 100 روپۍ شو ته راشي یو خبره وکړم کتونکو چې خوراک ما سره مزه کوي او که نه ولې نه کوي لکه نور کله دې خوراک کول هغه خوند کوله که نه ما سره اوس خوراک کوي او زه ټول خوند کوي ټول خوند کوي ټول خوند کوي ټول خوند کوي زمانه ما ویل چې وې تا سره خوراک ډېر خوند کوي خود نه ویل ښه ګرانو کتونکو ځانونه هم دي او بولاني هم ګرمه ګرمه تیاره ده نو ستاسو ځای پکې خالي خو ډېره زیاته ګرمه ده دوستانو ویډیو به خلاصه کړم او بیا به زه خوراک وکړم نو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله امید ساتم چې دا به مو ډېر ډېر خوښ شوی وي چې هر چیرې تاسې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ اللهم ښه وختونه او ښې شېبې بای څنګه لایک فالو شیر او خپل نظر شریک کړئ ضرور کمنټ کې شیر کړئ مننه ښه وخت